د پاکستان وحشي رژیم یو ځل بیا پر افغان خاوره شدید بریدونه کړي دي چې زیات درانه تلفات لري. تېره شپه د پاکستاني پوځ وحشي رژیم په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې بېلابېل ځایونه تر برید لاندې راوستي چې د افغانستان اسلامي امارت سخته غوسه یې راپارولې. دا چې بشپړ حال څه دی او یا د بریدونه څومره تلفات لري، بشپړ حال را سره هم د غروانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي امارت ملي دفاع وزارت په ننګرهار او پکتیکا کې پر ملکي اهدافو د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي بریدونو ته په غبرګون کې ویلي د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه شرعي او ملي مسؤلیت دی او دغو بریدونو ته به مناسب او حساب سوی ځواب ورکړل سي. د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د پاکستان پوځي رژیم یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه ملکي وګړي شهیدان او ټپیان کړل. یاد وزارت د پاکستان دغه بریدونه له نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بللې او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب سوي ځواب خبرداری ورکړی دی. د شمشاد نیوز په حواله پر ننګرهار د پاکستان پوځي رژیم هوایي بریدونو کې یوازې د یوې کورنۍ 12 تنه شهیدان سوي. محلي سرچینو شمشاد ته ویلي په شهیدانو کې د 1 کلن ماشوم په ګډون کوچني ماشومان، ښځې او د 80 کالو په عمر بوډاګان شامل دي. د سرچینو په خبره د بهسود ولسوالۍ د دې کورنۍ له 19 غړو څخه یوازې 2 تنه ژوندي پاتې دي. د افغانستان د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد هم په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې بمباریو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستاني جنرالان په خپل هیواد کې امنیتي کمزوري د دغه ډول جنایتونو په ترسره کولو سره جبرانوي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې ملکي وګړي بمبار او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لسګونه کسان شهیدان او ټپیان کړل. د هغه په وینا د پاکستان جټ الوتکو تېره شپه د پکتیکا په برمل او اورګون او د ننګرهار په بهسودو، غنیخیلو او خوږیاڼو ولسوالیو کې بریدونه وکړل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت هم تایید کړي چې د افغانستان په 9 سیمو کې هوایي بریدونه کړي او زیاتوي چې دا د اسلام آباد، بجوړ او بنو د پیښو ځواب دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.